اختر دې مبارکه ماشاءالله ټینګه غاړه ورکوه مړه څه کې زما کولی دوستانو اختر مو مبارک شه زما کولی دوستانو اختر مو مبارک شه اسم الله وای په ما باندې ډېر ګرانو زما کولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق ابرید مینوالو وړوکی اختر پهلانۍ ورځ او مسجد ته تګ د خپل جومات امام سره د مینهوالو سره او دغه ملګرو سره میلاومه میرعالم خان اډوانس کې لږ لږ مبارک نور راځه جومات ته زمونږ د کلي د خړ خړ دیوالونه دا ډېر ښکلي ښکاري د کلي نه به دې کله هم زړه نه کي څوک چې په هر ځای کې وي الله دې د خپل کلي ثواب وکړي خاص کر مسافر ملګري مینهوالو مسلې شروع دي زه مسجد له په لار روان یم بقایا احوال در سره شریکوم ویډیو ما سره مکمل وګورئ انشاءالله چې تاسو به ترې ضرور خوند واخلئ موږ د خپل طرف نه او د خپل ټیم او د پیج د طرف نه څومره موږ سره ملګري دي صدیق افریدي دی جاوید افریدي دی عمران امیر صاحب دی د دې ټولو د طرفه خپلو یارانو دوستانو متعلقینو مینهوالو ته د واړه اختر مبارکي وایو الله دې د ټولو دپاره اختر مبارک کي او الله دې د ټولو دپاره د مغفرت سبب وګرځوي او الله دې بار بار په موږ باندې د اخترونو خوشحالۍ او د رمضان خوشحالۍ راوستې کي ټول امت مسلمه ته د اختر مبارکي ده الله دې د اعمال زمانه او ستاسو د ټولو نه قبول ما طرف نه ټول خلکو ته اختر مبارکي او سلام دی او ټولو ته زما دا خواست دی چې د اختر ورځ ده د معافي ورځ ده او ټول یو بل سره بخشش او معافي کوئ والسلام ډېر ښکلی پیغام ټول سره مسافران د میوه طرفه ټولو د اختر مبارک شه چې په کوم ځای کې مسافر وي هغه ټول اختر مبارک شه اورجن قبول شه او تروین قبول شه ورشئ په ما طرفه ډېر دعا سلام قبول کوو امید ډېره دعا کوو د اختر لمونځ وکړو او په خیر خیریات باندې جومات نه راووتو السلام علیکم په مخامخه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ان الله وملائكته يصلون علينا ومولانا وحبيبنا محمد ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا غفار يا غفار يا غفار فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واعف عنا واعف عنا الله زمون مغفرت نصیب کی الله مخلوق فقل شنو خپل کورونو ته واپس کی الله کی الله کافرانو مغلوب کی الله دې مغلوب کی الله دې مغلوب کی بندي یقینا بندي جسد آزاد ټول امت مسلمه ته او خصوصا پښتنو وروڼو ته دغه پیغام دی چې د ګناه نه هر قسمه ګناه نه ځان وساتئ او بیا په دې ورځ د هغه شیانو نه خاص کر ځان وساتئ چې د کوم نه نورو مسلمانانو ته تکلیف وي خصوصا خپل خاندان تعلقانې منډې ترلې وی خوږ شي نو هغه خو خوږي خو دلته مور پلار په غم کې وي مور پلار له غمونه مه راوړئ خاندان کلي له غمونه مه راوړئ خوشحالۍ نه راوړئ اتفاق راوړئ مینه راوړئ د اختر پیغام هم موږ ته دا دی چې تاسو د محبت مظاهره وکئ د اتفاق مظاهره وکئ یو بل له د ورورولۍ هغه لاس ورکئ نفرتونه کینې بغضي لانجې توقع د دې نه بالکل ځان وساتئ او د شریعت په حدودو کې د نننۍ ورځ تېره کړئ ټولو مسافرو ته ټولو ملګرو ته اختر مبارک شه زموږ د حسین بابا له طرف نه السلام علیکم مړه ضیف تاسو له مسکار شته کولی دوستانو اختر مو مبارک شه اسم الله وای په ما باندې ډېر ګرانو زما کولی دوستانو اختر مو مبارک شه زما کولی دوستانو اختر مو مبارک شه سجاد احمد ډېر قدردان دی السلام علیکم بغیرونو اختر مبارک شه
صدیق دوست په ما ډېر ګران مبارکي ورته ورکوم یاره شلو زما ښکلي دوستان مینوالو جمع وشوه مبارکي وشوه او اوس روان یم کور ته خپلې فیملۍ سره ملاویږم او خوراک به وکړو روژه وه بلکل خېټه م داسې شوې چې بلکل خوراک ته تیاره ناسته نو په اختر درته بیا هم ډېر ډېر مبارک شه